اشارې یا علامې اشاره ورته وایست علامه اشارې ټاکل. اول په دې ځانونه پوه کړئ چې زما هدف د اشارې له ټاکلو څخه څه دی. یا په ریاضي کې چې موږ دا وایو چې افاده یو څوک درکړي وایي د دې اشاره وټاکئ یا د دې علامه وټاکئ، د دې څه مطلب څه وي؟ د دې څخه مطلب دا دی چې کله موږ تاسې یو افاده ولرو، زه غواړم هغه ټول عادات پیدا کړم چې افاده په هغوی اعدادو باندې مثبت راځي او یا افاده په هغه اعدادو باندې منفي. ګوري په اعدادو مثبت راځي مطلب مو څه دی؟ یعنې که چیرې زه هغه عدد وضع کړم پایله یو مثبت عدد وي. که زه هم افاده منفي راځي مطلب دا دی چې کله زه عدد وضع کړم پایله منفي عدد وي. لکه موږ تاسو ویل د افادې صفري قیمت، د دې معنا څه وه؟ چې کله ته دا عدد وضع کړې افاده ورباندې صفر کېږي. نو اوس افاده مثبت کېږي څه مطلب څه دی؟ یعنې هغه عددونه که یې په افاده کې وضع کړو افاده ورباندې مثبت راځي، هغه عددونه که یې په افاده کې وضع کړو افاده ورباندې منفي راځي. اوس نو هغه عددونه یو دانه او دوه دانې او درې دانې نه دي چې موږ هغه په سیټ کې ولیکو، هغه د اعدادو پر محور یو برخه د اعدادو ده. نو موږ هغه اعداد چې افاده ورباندې مثبت یا منفي راځي هغه پانټروالو کې ښکاره کوو. متوجه سولې که نه؟ زه د نمونې په حیث درته ووایم. فرض وکړئ زه درته ولیکم اکس منفي 3، دا یو الجبري افاده ده. اوس زه تاسو ته هم دا افاده په کومو قیمتونو مثبت راځي په کومو قیمتونو منفي راځي. د دې خبرې معنا دا ده چې ته ماته د افادې اشاره وټاکه. ګوري دا د هغه خبرې سره مه ګډوډ کوئ لکه څنګه چې موږ تاسې د دیکارت په قانون کې د ضریبونو اشارې ټاکلې، او خو د خود همغه ضریبونو علامه چې هر څه د موږ دې ته ویل. د افادې اشارې ټاکل مطلب دا نه دی چې ته د ضریبونو علامې ووایه چې دا یک ضریب مثبت 1 دی او دا بل چې وګوري منفي 3 دی. نه، مطلب د دې څخه نه دی. مطلب د دې څخه دا دی چې ما ته ټول هغه عددونه ووایه چې افاده په هغوی باندې مثبت کېږي او ټول هغه عددونه راته ووایه چې افاده په هغوی باندې منفي کېږي. اوس که یو څوک داسې ادعا وکړي چې افاده په مثبت عددونو مثبت کېږي او په منفي باندې منفي کېږي، دا ادعا ناسمه ده. څنګه؟ زه دلته یو مثبت عدد وضع کوم 1، پایله څو رالی؟ منفي 2. نو دا افاده په 1 منفي سو، مثبت عدد مې وضع کوي منفي رالی. اوس بل مثبت عدد وضع کوم 5 منفي 3 مثبت 2، په یو مثبت باندې منفي رالی په بل مثبت باندې مثبت. یعنې داسې نه دی چې په مثبت عددونو مثبت راځي په منفي منفي. نو ځکه دا یو پروسه لري چې موږ تاسې غواړو هغه زده کړو، او هغه پروسه چې زه د هغه په جریان کې کولی سم د افادو اشاره وټاکم، همغه پروسه موږ داسې عنوان ورکړی د افادې د اشارې ټاکل. په دې ځای کې تاسو دقت وکړئ الجبري افادې خو بیخي زیاتې دي. موږ تاسې د کومو افادو د اشارې ټاکل غواړو زده کړو. هغه 4 دي چې ما تاسو ټول کوم همدومره زده یي، نور بس کفایت کوي. یو حالت یې دی باینومونه، لومړی درجه، چې همدغه یو نمونه مثال دی که نه؟ یعنې کله چې موږ دا عنوان تکمیل کوي د هر باینوم د اشارې ټاکل باید ستاسې زده وي. چې یو باینوم درکړم وم ووایه په کومو قیمتو مثبت دی په کومو قیمتو منفي، چې همدغه ته وایي اشاره ټاکل، دا باید د ټولو زده وي. یو د دې اشارې ټاکل زده کړو. بل د همدغسې باینومونو حاصل ضرب هر څو دانې چې وي، متوجه سولئ؟ 2 دانې 3 دانې هر څو دانې چې وي. یعنې دوهم ډول افاده چې موږ د اشارې ټاکل زده کوو هغه به څنګه وي؟ د باینومونو د ضرب حاصل. زه څنګه کولی سم؟ مثال دلته وګورئ 3 باینومونه د ضرب حالت کې دي. زه غواړم د دوی اشاره وټاکم. بیا اشاره مطلب مې د دې ټولې افادې دی. یعنې زه غواړم معلوم کړم چې په کومو قیمتو دا افاده مثبت راځي او په کومو قیمتو دا افاده منفي راځي. دریم ډول د باینومونو تقسیم زده کوو. متوجه سولئ؟ د باینومونو حاصل تقسیم یعنی یو کسر مشترکوي. په صورت کې یو پولینوم دی په مخرج کې هم وایي تاسو د دې کسر اشاره وټاکئ. یعنی مطلب دا راته وایي چې د ایکس په کومو قیمتونو کسر پایله مثبت کېږي، په کومو قیمتونو باندې د دې کسر پایله منفي کېږي، دې ته وایي د اشارې ټاکل. او دریم ډول چې موږ تاسې وایو هغه به عبارت د څه شي څخه وي؟ ترینومونه. دوهمه درجه چې عمومي شکل دی ax مربع مثبت bx مثبت c. د دغه 4 ډولو اشارې ټاکل چې تاسو زده کړه، انټروال مسله مو زده کړې ده. بیا راځو د نامساواتو ځانګړتیاوو ته. دا 3 چې مو تکمیل کړه، نور د نامساواتو درس به بیا تاسو ته ښکاره سي چې څومره زیات اسانه موضوع ده، په شرط د دې چې دا 3 ابتدایي خبرې موږ تاسو زده کړې وي. ښه، اوس د اشارې د ټاکلو په مبحث کې به شروع د کوم یو څخه وکړو؟
د باینوم څخه. زه څنګه کولی شم د یو باینوم اشاره وټاکم؟ ما تاسو ته پرون دا یو اندازه تشریح کړې، اوس یې بیا درته وایم. د باینوم عمومي شکل څنګه وي؟ AX مثبت B. اوس ورته وګورئ اشاره یې څنګه ټاکل کېږي. ډېر اسانه خبره ده، ټول یې باید په یاد کړئ. هر کله چې ته د یو باینوم اشاره ټاکې، لومړنی کار چې ته کوې هغه به دا وي چې دا باینوم به تاسې مساوي په صفر کوي. دا باینوم چې مساوي په صفر کوي، وګورئ AX مثبت B باینوم و، دا مې مساوي په صفر وضع کوي. مساوي په صفر چې وضع کوي، ستاسې د دې افادې صفري قیمت پیدا کوي. د دې صفري قیمت دا نو بیا زموږ زده دی. B دې طرف ته راولي، منفي B اطراف پر A وویشي، صفري قیمت یې رالی منفي B پر A. اوس منفي B پر A د دغې افادې صفري قیمت دی. همدغه صفري قیمت به تاسې څنګه کوي؟ د اعدادو پر محور به یو ځای په نښه کوي. دا وګورئ د اعدادو محور دی، یو ځای دا په نښه کوو. دې ته زه وایم منفي B پر A. صحیح خبره ده؟ بیا درته تکراروم چې هیر سوی خو به مونی. د باینوم د اشارې ټاکل دپاره لومړنی کار چې کوئ هغه به مساوي په صفر کوي چې صفري قیمت یې پیدا کوي. صفري قیمت چې پیدا کوي پر محور یې په نښه کوي. چې پر محور مو یې په نښه کوي، آیا دا محور دوې برخې سو که نه؟ یعنی یو د دغه صفري قیمت ښی لوری راغلی، یو د دغه صفري قیمت چپ لوری راغلی. او اوس نو په یاد کړئ دا د ښی لوری انټروال چې د صفري څخه شروع دی تر مثبت لایتنۍ، په دغه ټولو قیمتونو باندې افاده د A اشاره لري. A زما مطلب د X ضریب دی. که د X ضریب مثبت و مثبت وي، که منفي و منفي وي. نو مطلب دا دی چې صفریم پیدا کوي، پر محور په نښه کوي. محور دوې برخې سو، یعنی محور دوه انټرواله سو. یو د منفي لایتنۍ څخه تر صفري یو انټروال، یو د صفري څخه تر مثبت لایتنۍ دوه انټرواله. دا د صفري قیمت ښی والا انټروال باندې افاده د A اشاره لري. وینئ؟ دا حفظ کړئ. او چپ طرف کې انټروال باندې د A خلاف. خبره حل سوه؟ ټول متوجه سوله که نه؟ په دې باینوم کې شرط څه شی دی؟ دا لومړی درجه باینوم باید وي. که چیرې دا دوهمه درجه وي، بیا دا خبره په دې شکل نه راځي. پلا دا کم رقم چې ما تاسو ته جوړ کړي په دغه میتود بیا ووایو، بیا په آخر کې زه دا نورې خبرې ټول درته تکمیلوم. او اوس د دغه په اساس باندې یو نمونه مثال راخلو. 3x منفي 12 د دې اشاره وټاکئ. اوس تاسو دې پړاو ته ګورئ، مه وګورئ چې په ذهن کې پاته دي دغه پیدا کوای سو که نه. 3x منفي 12 اولین پړاو یې دا و چې تاسو 3x منفي 12 مساوي په صفر کوئ. همدا خبره وه. یعنی مطلب صفر قیمت یې پیدا کوي. چې صفر قیمت مو پیدا کوي، 3x مساوي په 12 اطراف چې پر 3 وشي، x مساوي په 3. چې کله مو صفري قیمت پیدا کوي، x مساوي 4 راځي. صحیح ده؟ چې کله مو صفري قیمت پیدا کوي، اوس به زه څه کار وکړم؟ د هغه صفري قیمت به د اعدادو پر محور په نښه کوي. کله چې یو عدد د اعدادو پر محور په نښه کوي، چې هر ځای مو زړه مشکل نه لري. چې کله دوه دانې په نښه کوئ، په یاد مو چې ښی لوري ته به ښی طرف ته لوی عدد ولیکئ، چپ طرف ته کوچنی عدد. اوس خو یو دانه عدد دی 4 چې دا هم په نښه کوي، د دغه ځای څخه یو خط وګورئ. اوس دوه انټرواله سو که نه؟ دا محور دوه انټرواله دی. یو انټروال دی د منفي لایتنۍ څخه تر 4، یو انټروال دی د 4 څخه تر مثبت لایتنۍ. په عمومي بڼه ما درته ویلي چې ښی طرف دی د A اشاره، چپ طرف د A خلاف. اوس په دغه سوال کې نو د A او د A اشاره مه وایاست، مستقیم جواب وایو. تاسو په سوال کې وګورئ د X ضریب څه دی؟ مثبت عدد. 3 او 4 یې موږ ته مهم نه دی، لوی کوچنی یې مهم نه دی، مثبت منفي مثبت عدد دی. نو ښی طرف ته A ته ورته اشاره وي، یعنی دا مثبت، او په دې قیمتو منفي. بس دا دی، موږ تاسې اشاره وټاکل. اوس دغه انټروال لیکم د 4 څخه تر لایتنۍ پورې. په دغه قیمتونو باندې افاده مثبت ده، او د منفي لایتنۍ څخه تر 4 پورې په دغه قیمتونو باندې افاده منفي ده. دغه ته وایي د اشارې ټاکل. مثبت و منفي لایتنۍ پرون درته ویلي چې دا هېڅکله تړلی نه نیول کېږي. دا اعداد نه دي، دا مشخص اعداد نه دي، هېڅ اعداد نه دي. 4 مې ولې شامل ونه نیوئ؟ ځکه زما د ادعا مطابق نه دی 4. زه ادعا کوم چې افاده مثبت ده، نو ځکه 4 شامل ونیسم، بیا د دې معنا دا دی چې په 4 هم مثبت ده. په داسې حال کې چې افاده په 4 صفر ده. صفر نه مثبت دی نه منفي. اوس به وسولي دا مې ولې خلاص نیولی؟ ځکه ما ادعا کوله چې افاده مثبت ده. اوس که زه داسې ادعا کوم چې افاده مثبت یا صفر ده، نو بیا دا باید ته تړلی ونیسې، ځکه صفر هم ته اجازه ورکوې.
یعنې هر ډول چې تا خپل په الفاظو کې بیانول په ریاضي کې هغه ته یو لیکنه موجوده ده. اوس که زه داسې وایم چې افاده منفي یا صفر ده نو بیا زه دا شامل نیسم چې په د منفي لای تنې تر 4 منځ اعدادو کې منفي ده، په خود یې 4 صفر ده، خو زما ادعا دا ده چې افاده یوازې منفي، نو صفري قیمت شامل ونه نیول سو. دا سوال بیا تاسې مه کوئ څه وخت یې شامل نیسو څه وخت نه. که متوجه سوي یاست دا زموږ مربوط دی چې زه څه وخت یوازې مثبت یادوم څه وخت صفري ورسره شاملوم. یعنې که ما شاملوئ هلته په لیکنه کې شامل لیکم، که مې نه شاملوئ نه لیکم. ښه دا بل سوال. زه د په دې موضوع باندې ټول بلد سو. دا د باینوم والا ډېره ساده خبره، صفري چې د په نښه کې یو طرف ا ته ورته بل طرف د ا خلاف. د باینومونو ضرب به زه تاسو ته په یو مثال کې تشریح کړم ځکه ډېر ورته والی دې ته لري د باینومونو ضرب، او مثال هم دا دی د دا کونج څخه را شروع کړی. ښه دا کم حالت دی تاسو ورته وګورئ شکل ته x منفي 2 او x مثبت 1 دا د دوه باینومونو ضرب دی. اوس زه غواړم د دغې افادې اشاره وټاکم. د دې افادې د اشارې د ټاکلو دپاره څه کول پکار دي؟ که دا یوه دانه وای، که دا یوازې یو باینوم وای، تاسې طریقه زده وه، هغه دا و چې صفري مو پیدا کوئ. اوس چې دوه دانې دي د دواړو دپاره عین پروسه اجرا کوو. ګورئ کله چې د باینومونو ضرب تاسو ته راغی، دا د باینومونو د ضرب سوال د باینوم په څیر دی، عینا د باینوم په څیر دی. ګورئ په باینوم کې مو صفري قیمت پیدا کوئ، بیا مو د اعدادو پر محور په نښه کوئ، بیا مو یو طرف ا ته ورته یادوئ بل طرف ته د ا خلاف. ضرب هم د هغه کار دی. توپیر یې څه شي راځي؟ څو دانې باینومونه هم زمانه کاروي. اوس دوه باینومه دي، زه څه کار کوم؟ د دواړو صفري قیمتونه پیدا کوم. دغه به ذهني پیدا کوم. د دې صفري قیمت راته ووایاست؟ آفرین x منفي 2 مساوي په صفر 2 رالی، دا یې 2. د دې بل صفري قیمت منفي 1. که یوه دانه وای دا هم د اعدادو پر محور په نښه کوي. اوس چې دوه دي دواړه په نښه کوو. د اعدادو محور مې رسم کوي، د منفي لای تنې څه تر مثبت لای تنې دواړه اعداد په نښه کوو. ما تاسو ته چې کله دوه عددونه وي بیا لویه شی طرف ته راځي، کوچنی چپ طرف ته. ګورئ دا منفي 1 دوه کم طرف ته ولیکم؟ شی طرف ته. دلته مې یو ځای انتخاب کړی دا 2. موږ تاسو په یوه دانه کې د هغه څه یو خط رسموئ. اوس د هر یو څخه یو خط رسموئ. څومره ورته دی یو دانه یو باینوم ته؟ ډېر زیات. یو دانه دایم زه یو اضافه خط رسموم. دا تاسو بیا په یاد ولرئ. دا د یو دانه اضافه خط مو رسم کوئ. ښه یو اضافه خط مو رسم کوئ. اوس څه کار کوئ؟ هر باینوم راواخلئ، هر باینوم دغه ته چې زه د اضافه خط نوم ورکوم، زما د دې خبرې څه مطلب دا دی چې تاسو وګورئ د دغه نقطو په وضع کولو سره دا محور په انټروالو باندې جلا سو. دغه کم انټروال دی؟ د 2 څه تر لای تنې دا کم یو دی، د منفي 1 څه تر 2. چې زه هم دا اضافه خط دی، مطلب دغه انټروال دغومره نه دی، دا د منفي 1 تر منفي لای تنې دی. د دغه څه زما مطلب دی. او دا مې ځکه رسم کړی چې دا ګډ نسي ورسره. اوس نو یو دانه باینوم راواخلئ x منفي 2. ستاسې د نور اعداد سره کار نه دی، د ده د صفري سره مو کار دی. د ده صفري څو دی؟ 2. هغه په نښه کوي. ما هلته لیکلی صفر، یعنې دا د ده صفري دی. اوس دا نور ځایو ته تشویش مه کوئ. په باینوم کې مو څه کار کوئ؟ د صفري شی طرف ا ته ورته، چپ طرف د ا خلاف. او اوس دغه څو صفري دا شی طرف، دا ټول یې چپ طرف. ا څه شي دی؟ د x ضریب مثبت. نو شی طرف څه شي رالی؟ مثبت. او چپ طرف څه شي رالی؟ منفي. دا کم په یو انټروال ویشلی دی هم منفي دی، کم په شلو دانو باندې ویشلی هم منفي دی. موږ ته مهم صفري موقعیت دی. د صفري یو طرف یو رقم علامه، بل طرف بل رقم. اوس دا بل صفري دا بل افاده یې راواخلئ. x مثبت 1 د دې صفري منفي 1 د دې صفري دی. او اوس وګورئ دا صفري چې په نښه کوي، دا یې شی طرف، دا یې چپ طرف. د دې ضریب نو مثبت چې شی طرف باید مثبت راشي. شی طرف ا ته ورته، نو شی طرف رالی مثبت او چپ طرف منفي. دا لومړی سطر چې دی دا د x منفي 2 اشاره ده. دا دوهم سطر چې دی دا د x مثبت 1 اشاره ده. خو زه د څه شي اشاره غواړم؟ زه د دوی دواړو د حاصل ضرب اشاره. نو زه اصلا د دغې اشاره غواړم پیدا کړم. د دې دپاره به تاسې دا دواړه افادې ضرب کوئ او علامې به هم ضرب کوئ. اوس نو ګورئ د دې اشاره څنګه پیدا کېږي؟ علامې ضرب کوئ. منفي ضرب منفي مثبت، منفي ضرب مثبت منفي، مثبت ضرب مثبت مثبت. صحیح ده؟ زه وګورم چې تاسې د دغه خط کې خو به مشکل نه پیدا کړی. دغه منفي کم انټروال دی؟ د منفي 1 تر 2. دا کم انټروال دی؟ د 2 تر لای تنې. دا کم انټروال دی؟
چې عدد مې نه دی لیکلی نو دا د منفي لایتنۍ تر منفي یو دی. صحیح خبره ده. اوس دا د اشاره تاسې دلته لرئ تیار. یوازې د دې انټروالونه ولیکو. څنګه افاده مثبته ده. تاسو راته وایئ افاده چیرې مثبته ده؟ آیا دغه دوه انټروالونه دي که نه؟ اوس به د هغه دواړه انټروالونه ولیکئ. ما تاسو ته چې کله دوه انټروالونه پرون مو کار وکړئ هغه په اتحاد لیکل کېږي. اوس دا د دوه انټروالونه دي. دغه انټروال دی د منفي لایتنۍ څخه تر منفي یو، دا انټروال دی د دوه څخه تر لایتنۍ. په کم یوه یې افاده مثبته ده نو په دواړو چې ده د دواړو ترمنځ به اتحاد ولیکئ. صحیح رالی جواب یې د منفي لایتنۍ تر منفي یو، د دوه څخه تر لایتنۍ. که چېرته دا دې ولې خلاص نیولي دي ولې دا څه قانون نه دی. ستا خبره دغسې ده چې افاده مثبته چیرې ده نو زه صفري قیمتونه نه شاملوم ځکه ته افاده صفر چیرې ده دې نه دي ویلي. تا ویلي چې افاده چیرې مثبت ده نو زه صفري قیمت چې افاده ورباندې صفر کېږي هغه ته د افادې د مثبت کولو نوم نسم ورکولی. افاده چیرې منفي ده دغه انټروال دی. اوس یې نه وایاست د منفي یوه هغه به څه ډول سوال وي چې زه دا تړلی ونیسم. دا که داسې سوال کړی وي افاده چیرې منفي یا صفر ده، افاده چیرې منفي یا صفر ده، بیا مې دا ورته تړلی نیوی چې په دا دوو دانو صفر ده د منځ په قیمتونه منفي ده. اوس مو د اشارې ټاکل زده کړله. دا و د حاصل ضرب حالت. تقسیم حالت هم دې ته ډېر زیات ورته دی. په دې کې مو د هر باینوم صفري راواخیستی، په هغه کې د صورت صفري م راخلی د مخرج صفري م. تاسو دقت وکړئ یو بل مثال ته. دا ما په کتاب کې ورته لیکلي یاداشت ته ضرورت نه لري. دا مثال وګورئ. دا کوم حالت دی؟ دا حاصل تقسیم دی که نه؟ دا د باینومونو د تقسیم حالت دی. په دې کې ته اوس څه کار کوې؟ د صورت د باینوم صفري م راخلی، د مخرج د باینوم صفري م راخلی، بیا دواړه پر محور په نښه کوې. د هر یو څخه یو خط، یو دانه اضافه خط، د هر باینوم اشاره ټاکې. په آخر کې اشارې ضربوي. که تقسیم وي هم یې ضرب کوي، که ضرب و هم یې ضرب کوي. دلیل یې دا دی چې د اشارو ضرب و تقسیم برابر دی نو موږ ته اسانه کم یو راځي ضرب. ځکه ځینې وخت چې تعداد زیات سي دا ضرب یې ښه اسانه راځي. تقسیم د دوو دپاره بیا مجبور د دوو دپاره کار کو حاصل د دریم سره ضرب یې اسانه دی. د علامو ضرب و تقسیم پایله یوه ده نو موږ دا د تقسیم حالت کې په آخر کې علامې ضربو، د ضرب په حالت کې هم ضربو. ښه اوس نو ستاسې پروسه په یادو پاته ده. ډېر ورته دی د باینومونو ضرب ته. د صورت د افادې صفري یعنې تاسې منفي اکس ګورئ د صورت د افادې صفري زما مطلب دا دی منفي اکس مثبت 3 مساوي په صفر کوي. منفي اکس به دې خواته راواړو 3 مساوي په اکس، د مخرج افاده مساوي په صفر کوي. دا خو قیمت رالی. دا صفري قیمتونه سوه نو ما هلته تاسو ته راخیستي دي. د صورت صفري 3 او د مخرج صفري صفر. اوس به دا پر محور په نښه کوي. د منفي لایتنۍ تر مثبت لایتنۍ، د منفي لایتنۍ تر مثبت لایتنۍ معنا څه شي ده؟ یعنې نه دې خواته دا محدودیت یا خلاصېدل لري نه دې طرف ته دا محدودیت یا خلاصېدل لري. دا و منفي لایتنۍ مثبت لایتنۍ مفهوم. ښه دا دواړه عددونه په نښه کوي. لوی عدد ښی طرف ته، کوچنی عدد چپ طرف ته. نو 3 لوی دی او صفر کوچنی دی. دا یې صفر 3 هغه طرف ته. دا یو څخه یو خط، یو دانه اضافه خط. اوس نو یوه افاده راواخئ منفي اکس مثبت 3 صفري یې پیدا کوي. 3 صفري دی. ښه د صفري داسې خو به مو نه په یادو کړي چې د صفري ښی طرف مثبت چپ طرف منفي. نه د صفري ښی طرف ا ته ورته، چپ طرف د ا خلاف. اوس ا د اکس ضریب زیادوم. ا څه شی دی؟ منفي. نو ښی طرف منفي رالی او دا طرف منفي او دا بل طرف یې مثبت. د دې اشاره چې مو ټاکل اوس د دې بلې افادې د دې اشاره وټاکئ. صفري یې صفري صفري دی. هغه طرف یې مثبت رالی. وایاست ولې؟ د اکس ضریب مثبت دی نو هغه طرف مثبت رالی او دا بل طرف منفي. اوس تاسې دا د دواړو اشارې ضرب کړئ. صحیح ده چې دا افادې یو په بل تقسیم دي خو زه علامې ضربوم. مثبت ضرب منفي منفي، مثبت ضرب مثبت مثبت او بل هم منفي. اوس تاسې دغه انټروال ویلی سئ د صفر تر 3 دا انټروال، د 3 تر لایتنۍ دا انټروال. چې عدد مې نه دی لیکلی نو دا د منفي لایتنۍ څخه بیا تر صفر پورې دی. او اوس موږ تاسې دا ټول دلته وینو افاده منفي ده. دغه انټروالونه دي که نه؟ نو دا کم انټروال دی؟ د منفي لایتنۍ تر صفره او د 3 تر مثبت لایتنۍ. په کم انټروال افاده منفي ده؟ په دواړو. نو دواړه به د اتحاد په بڼه ولیکئ. او افاده دلته مثبت ده په دغه انټروال کې او دا انټروال دی د صفر تر 3. راسئ امتحان یې کړو چې دا خبره صحیح ده که نه؟
په دغه قیمتو باندې دی وایي چې افاده مثبته ده. تاسو په دغه انټروال کې پوهېږئ چې هر انټروال تاسو ته څه بیانوي؟ د هغه دوو عددونو د منځ عدد. تاسو په دغه انټروال کې یو عدد ماته ووایاست. آفرین، د صفر تر درې یو سته. صحیح ده، یو مې راواخیستی دلته مې وضع کوي. منفي یو مثبت درې مثبت دوه، په مخرج کې مې د ایکس پر ځای یو مثبت دوه پر یو مثبت رالی که نه؟ نو صحیح خبره کوي. د دغه څه یو د دغه دواړو کې چارې اوس تاسې زړه یو عدد انتخاب کوي. څلور د دغه ځای مربوط دی. صحیح خبر ده، په دې باندې منفي ده، په دې او چې زه د دې څه څلور راواخم، منفي څلور مثبت درې منفي یو، د مخرج کې مو څلور لیکلی، منفي یو پر څلور. وینئ افاده منفي. دغه ته وایي د اشارې ټاکل. په هر قیمت د دغه انټروال افاده منفي کیږي، په هر قیمت د دې انټروال مثبت کیږي. زموږ دغه کړنې ته وایي د اشارې ټاکل، یعنی د هغه قیمتونو پیدا کول چې په کم ځای کې افاده مثبت حاصل ورکوي، په کم ځای کې افاده منفي حاصل ورکوي. تر دې ځای ټول متوجه شوله؟ ښه.